میلیاردر دی او په دوبۍ کې سات تیر دی او ایر کنډیشن ته ناست دی په موټرو کې خپله شخصي الوتکه لري دی څه ضرورت لري چې افغانستان ته ځي او هلته پیسې لګوي خبره دا ده صاحب خبره دا ده چې زه د هغه وطن بچی یم او وطن کې مخاپوړ کړي او وطن راباندې ګران ده او دا وطن فرد راباندې ګران ده او زما دغه وطن هغه زه چې هغه د دغه وطن هر لیش ځمکه او خاوره ته احترام لرم او هر انسان ته احترام لرم او زه غواړم چې هغه وطن ته زه د هر څه چې ما ګټم زه او هر څه چې پیدا کوم بیرته وطن ته مصرف کوم دا یوه پوښتنه دا وبښئ له ما نه خلکو پوښتنه کوله زه کابل کې وم څه موده مخکې که نه دوی ویل چې ولې نه راځې دا پوښتنه کله تا وکړم تیار یې چې وطن ته لاړ شې همالته ژوند وکړې که چېرته ګټه په د وطن کې دا چې زه لاړ شم هلته واوسېږم نو زه په دواړو سترګو ځم خو زما د وطن د افغانستان ګټه به دا وي چې زه بیرون اوسېږم او پیسې ورته وګټم هلته یې پیم هلته یې انویسټ کړم زما تڼی صاحب په دا 2025 کال د زما سږ کال تنه نیټ پروفیټ تر اخر د کاله پورې 3.5 میلیارده ډالر ته رسیږي په کال کې او زما چې دا هغه د صورت دا پیسې چې زه ګټم او بیرته هلته سرمایه ګزاري کوم په خپل وطن کې دا ښه ده او که زه لاړ شم ته خالي لاس په هغه وطن کې کښېنم خو دا به ښیي چې زه میلیون انسانان هلته مصروف کړم نو خبره دا ده چې دا هر څه چې وکړئ بیا هم یو چیرته یو کمبود احساسوې وپوهېدې که نه هغه کمبود دی چې پوره کوي هغه خپل وطن ده وپوهېدې که نه نو دا زده چې هر څه د دنیا چې درته نعمتونه درته وي اوس ګوره ما سره زه خپله شخصي تیاره لرم شخصي کښتۍ لرم مثلا په 10-12 هېوادونو کې کورونه قصرونه زه لرم تنه دغه که حساب کې دا د 1 میلیارډ ډالر نه اضافه کېږي وپوهېدې که نه ولې خبره دا ده چې خپل وطن ده یعنې هغه د صورتۍ هر څوک چې دا احساس ولري یعنې که زه خپل وطن کې یو شی جوړ نه کړم بل یې جوړ نه کړي ته یې جوړ نه کړي هغه یې جوړ نه کړي نو آخر یې څوک جوړ کړي دا وطن او بیا دا مو ووایي چې دا وطن خو ډېر وروسته پاتې ده دا وطن خو چندانه او بیا بعضې داسې انسانان ما لیدل چې په خپل افغانستان په نوم یې باندې شرمېږي هم یعنې ولې وپوهېدې که نه